السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مشتاق علم ستاسو ورور یو ځل بیا کوم ځای کې د ټماټرو په پټي کې جی کتونکو راغلی ما د ټماټرو یو باغ ته دا سره لالونه دا وګورئ جی کتونکو دا هغه ټماټر دي چې دلته کې د ژمي موسم راشي نو دا په 400-500 روپۍ چې کم دی کیلو موږ ته راکوي. تقریبا د هغې سایز څونه پورې وي یاره زه به درته اوس ورکوټه ټماټر وښیم که نه جي ډېر کمزوری لکه توان مې وکړو جي دونه سایز کې به وي جي که نه. او دا تاسو وګورئ ماشاءالله زبردست لالونه خو زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ د پښتنو دومره بدقسمتي ده چې کم فصل یې راشي نو مطلب هغه هسې فضل وي. ورځو به د دې چې کوم زمینداران دي په پټي کې ولاړ یم دا باغ دی د ټماټرو د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې دوی د دې نه څومره پورې پیدا وکړه یا څومره پورې ګران دي دا ټماټر. نو راځئ چېرته مو ځئ نن درته ښیم چې د ټماټرو دا کم زمینداران دي بینډۍ ټماټر کریلا تورۍ وغیره کدوان دا را رسېدلي دي چې دا څومره پورې خوشحاله یې دی نه او څومره پیدا یې دوی له وکړه. راځئ زموږ سره خیر دی یو دانه دوه راوشو کوو چې دا کتونکي وګوري دا پاخه ټماټر چې بس دا نیم شنې او داسې نیم پاخه بس دا راورسي لګي روزانه بس لکه مطلب دی کې چې درمانه دې سایز کې دې سایز کې شي بس شوکه به روزانه لکه دا شوکه چې کوي دوی نو دا دومره پورې لکه مطلب نیم شین او نیم سور لکه نیمچه غونډه کې ویږي. دا څه وجه ده چې تاسو نیم شین او نیم پوخ راشي کوئ؟ بس دا په دې چې ورځ یا شپه تېره شي بس سهار له په خپله پاخه دا ټومیټک پخېږي په خپله پاخه شي چې سرې وشو کې به ریټ نه کوي به ارزان بیا لکه خرابېږي که نه خرابېږي بیا چې بهر ته ځي نو خرابېږي. راځئ موږ سره کتونکو وګورئ دا زموږ د خیبر پښتونخوا د اریچن علاقې دې ته کومه علاقه وایي؟ دې ته سیدامران کلي نومي آباد فریچن. ها سیدامران کلي ته راغلی یم جي سیدامران کلي کې دغه تاسو ګورئ د ټماټرو باغونه دي. مرګري دا راته ووایه تاسو ته لکه څه مشکلات دي دلته کې چېرې تاسو ته داسې تنظیمونه داسې ادارې شته یا مطلب زموږ ګورنمنټ ښوده دی خو نه خو تنظیمونه شته د بار تنظیمونه چې راځي دلته کې زمیندارانو سره भरपूर تعاون کوي. تاسو ته څه ضرورت دي چې هغوی تاسو ته وکړي؟ بس موږ ته دا ضرورت دی د زراعتو هېڅ دغه نشته محکمه دلته لکه ای به خو دلته راځي نو بس نه تخمونه شوله لکه دویم نمبر تخمونه راځي مسالې شوې د اوبو دغه شو پایپ لاین یا د اوبو ټویل شو چې موږ ته وشي اوبو ضرورت په دې ووایي چې اوس دې لکه دې ضرورت کې د اوبو خو نشته دی. دا راته ووایه چې پنجاب علاقې یا د نورو علاقو چې کوم دي فصلونه راورسي هغوی ډېر زیات خوشحاله وي ګران خرڅېږي. ستاسو فصل ولې ډېر زیات کمزوری خرڅېږي لکه دا ستاسو دا میوه دا سبزي دا کمزوري وي که څه وجوهات کېدی شي؟ دا د هغوی نه ښه سبزي ده او د هغې نه ښه دغه دی خو بس هغوی څه حکومت دغه کوي زموږ د KPK حکومت موږ سره هېڅ دغه نه کوي څه هیلپ نه کوي که نه تاسو چې کوم فصل وکړئ مطلب دا چې هغه اکثر وروسته راشي او کم ریټونه یې هغه د پنجاب علاقې یا د نورو علاقو هغه خلک د هغوی فصل ځکه زر راځي چې د هغوی هلته ګرمي موسم ګرم وي د هغوی فصل راورسي هغوی هغه ختم شي زموږ هغه ورپسې راورسي دلته موسم بدل دی نو زموږ هغه فصل قوي وي خو د هغوی کوم ریټ ښه زموږ دلته چې راورسي به هېڅ هم نه خیر دی لکه د ګورنمنټ د سره تاسو ته په دې دغه کې سپورټ نشته دی هېڅ سپورټ د حکومت دلته هېڅ دغه نشته دی او زراعت والا څه راځي مطلب تاسو د فصلونو چیک اپ کوي یا کوم پری ډونیشن څه درکوي که نه درکوي دلته څونه فصل آبادي د څونه فصل دغه کېږي زراعتو دلته یو نه زراعت والا چېرته چا لیدلی دی او نه راغلی دی نه چاته یو تخم ورکړی چې دا دلته هغه که چیک کړه چې کېږي یا نه کېږي به غونډه د بار نه تخمونه دي راځي وکړي. جی کتونکو الله چارواکي به زموږ د انټرویو چې کوم ده دا به ګوري خو د زراعتو والا چې کومې ډیپټیانې دي په هغې د نظرثاني وشي او زموږ د علاقې د اریچن شمال یشنغر دا چې ارد ګرد ډېرې زیاتې علاقې دي 400 ټول وګورئ تاسو نو دغه چیک اپ خاص کمو سره به کېږي زراعت والا به ورځي هغوی له به مطلب ټریننګ او دغه ورکوي خو دې علاقو ته بلکل راځي نه زمیندار ته ډېر زیات خفه دي نو
څومره لا چارواکي زموږ اواز اوري نو د دې مظلومه قوم باندې چې کوم دی دا ضرور رحم وکړي. جی کتونکو د ټماټرو چې کومه شوکه کېږي زموږ په دې علاقو کې دا سیستم دی چې دا چوپال ورته ساز کي سوری نو دغه کې دا کم مزدوران چې کم دي دا سبزیانې را شوکوي یا داسې نورې څه مېوې وي را شوکوي نو دلته کې دې برنډې ته راشي او سوری وي ځکه نور ډېر زیات تیز دی نو په دغه سوري کې دوی ناست وي خپلې ګپې هم لګوي او دغه کریټونه پیټۍ یا بوجۍ دغه هر څه ته ډکوي او بیا منډیانو ته سپلای کوي. خو دلته دا زمیندار ما سره ولاړ دی دوی سره خبرې اترې کوي. ته راځئ موږ سره. ماشاءالله 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 زبردست ډېر ښکلي ټماټر دي. خو دا یو دانه دې خورمه کتونکو دا وګورئ سره لالونه ته به که پاینیپل دی جي مرګري دا راته ووایه دا خو به 2-3 روپۍ باندې تقریبا دا کریټ ورکوئ که نه؟ څنګه په 2-3 روپۍ کریټ دی دا خو په 200-250-300 روپۍ چلېږي بس. دا څه ویل نو دا خو ډېر غټ کریټ دی. دې کې څونه دغه مال دی چې دا 2-2.5 باندې دې کې 11 کیلو بس 12 کیلو مال راځي او 150 او 180 روپۍ بیا خپله خرچه راځي. اوه لکه دا تاسو چې دا کومې بیډۍ دا سرکاري له درکوي که نه دا څه حساب کې دا ول اخلئ؟ دا ولا موږ خو دا تشه چلې موږ ته په 80 او 100 روپۍ میلاوېږي. دا څه وایه نو دا خو ډېر ښکلي ټماټر دي او دا تاسو منډیانو ته وړئ په دې دومره کم ریټونو سره ورکوئ. بس هغه یي خو د پنجاب نه چې کله راشي هغه ټماټر په 2.5 او 3 روپۍ چلېږي. کتونکو وګورئ دومره بدمرغي او دومره بدقسمتي چې سره لالونه دي په خدای راستي که په خرڅ مې پرځو کېږي دا سړی سټور کې سټور که نه او ځان سره مطلب وساتي. دا څومره ښکلي ښکلي ټماټر دي یاره ملګري والله ډېر زیات دې خفه کړم. خو کتونکو وګورئ دا څومره ښایسته ښایسته ټماټر ده اخبارونه یې دې تاو کړي دا وګورئ دا ټول دا سره سره لالونه دي. کیمرامین ته وایم چې دا ټول پکې راوالېږي. دا وګوره دا ټول مکمل دا څومره پیټۍ تقریبا اوس پرتې دي؟ دا موږ د ورځې بس 100 پیټۍ ډکوو 110 بس دا پیټۍ ډکوو 100-110 دا کومې منډۍ ته بیا وړئ تاسو؟ دا هریچند ته یا مینګورې ته یا مینګورې ته دې باندې خو به د ګاډو خرچې هم راځي که نه؟ خامخا چې پنډۍ ته وړې په 16,000 روپۍ کوي ګاډي. صحیح صحیح. کتونکو دا یو ورکوډ شان ویډیو هم در سره شیر کوله خپلو ملګرو سره شیر کوي چې دې خلکو ته انصاف هم میلاو شي. مطلب د دوی دا هغه چې کوم دی ټماټر یا سبزیانې دا راشي دې کې ګورنمنټ भरपूर تعاون کوي دا خو ښه ریټونه دوی له ورکوي ځکه چې فصلونه دوی نه دومره په محنت یې تیاري او بیا دې په ارزانه باندې ځي نو د دوی مینه محبت به د زمیندارۍ سره کمیږي. آینده دپاره به دغه فصلونه په پاکستان کې دا کرونده به ختمیږي نو دې سره سره به نوره ګراني هم راځي. اعلی چارواکو ته موږ دا ریکویسټ دی چې دې خلکو سره تاسو भरपूर تعاون په دغه تخمونو یا په داسې نور سهولیاتو کې وکړئ چې دوی د خپلو فصلونو سره مینه پیدا شي او زموږ پاکستان ته ګټه راشي. ډېره مننه. وسلام.